ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ تو سے تا عذاب در کول اتسکوی کا تو سے شکر وبوسی او ایمان روڑی او اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر قبلوین کیدائی شپو. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تعالیٰ دے بدئی خبر اشکارا یعنی وچت آواز ویل نخوشوی خو هغه کس چې ظلم پرې شوی وي هغه معاف دی او اللہ تعالیٰ شو اوریدین کای شپوی دی. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. کده تو سے څنې کیش کاروي یا هغه پټه کوي یا د بدی په حق لا معافي کوي بشک الله تعالی ش معافي کوین کوي ش قادر دی. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بیشک هغه کسون چې په الله تعالی او د هغه پر رسولانو کافران کیږي او دوی غوړي چې د الله تعالی او د هغه د رسولانو په منځ کې بلتون وکي او دوی وایي چې میش په ځنې ایمان راوړ او په ځنې کافر کیږي او دوی غوړي چې د اسلام او کفر په منځ کې بل یار ونسي.